د خپل اندامونه یې برباد کړل د اولاد لپاره د ملامته نه د دې ښځې لیور کړی دی. پوهېږم بدل مې نن دعا راوړی دی، یو لیک دی ستا د کور څخه هوا راوړی دی، نری باران وریږي چې اوس کم سالو پر سر کړم، یو تا راوړی دی او بل لالا راوړی دی. رسېدل مو یو څه وخت نیسي نړۍ ته، شاید دا خبره پاته سي پیړۍ ته، که پنکشه درملتون راته جوړ کړي خو ډاکټر مو درولی دی لیړۍ ته. سلامونه قدرمندو لیدونکو، هیله د ښه به یاست او د صحت په کالیو کې په نغښت. قدرمندو د ډیرو ملګرو په غوښتنه دا دی یو ځل مو بیا ولسمل صاحب درته پیدا کړی دی او نوي شعرونه به ترې اورو. نو زه هیله لرم چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ولسمل صاحب ستړی مه سې، نو ستا ډېرې مینهوالو موږ دې ته مجبور کړو چې یو ځل بیا تا پیدا کړو او نوي شعرونه دوی دپاره درڅرګند. ډېر مننه ژوندي اوسئ. ټکور صاحب تاسو ته سلامونه ټولو لیدونکو ته. ډېر خوشحاله یم چې د شعرو د ویلو بار غوښتنه کېږي. د مینهوالو یې کور ودان، مینهوالو ژوندي دي یاست، تاسو دې همیشه یاست. راځه غزل درنه واورو. ټکور صاحب توره شپه ده د هوا غږ را رسېږي، لیونیه نن دې بیا غږ را رسېږي، موږ په امن کې دونه بس پوهېږو چې د لیرې د بلا غږ را رسېږي. موږ په امن کې دونه بس پوهېږو چې د لیرې د بلا غږ را رسېږي، خوشحالي د موسیقي غږول کېږي، تر غوږو مې د ژړا غږ را رسېږي، زه تر اوسه داخل سوی نه یم ښار ته، د لبیک او مرحبا غږ را رسېږي. زه تر اوسه داخل سوی نه یم ښار ته، د لبیک او مرحبا غږ را رسېږي، تعلیم دونه ګټه کړې ولسمله، هر سړي ته د دنیا غږ را رسېږي. ټولې هیلې مې هوارې دي، باران ته ما لاسونه پورته کړي دي، اسمان ته مړه جسد ته یې ښکنځل دي شروع کړي، یو سړي دوکه ورکړې د شیطان ته. مننه مړه جسد ته یې ښکنځل دي شروع کړي، یو سړي دوکه ورکړې د شیطان ته. ژوند تر هغه وخته ښه دی په دنیا کې چې یو ګټه دې رسېږي مسلمان ته، خدایه ستا تر قدرتونو څه د قسم، د انسان پوست یې اغوستی دی حیوان ته. خدایه ستا تر قدرتونو څه د قسم، تر قدرتونو څه د قسم، د انسان پوست یې اغوستی دی حیوان ته. څه خبرې زما د زړه ور پکښې نغښتې یم عاجزه د رحمان بابا دیوان ته، بیا د نورو پر عیبو باندې غږېږه، ولسمله سر دې کښته که ګرېوان ته. ته سم نه یې ستا په تلو سړی پوهېږي، په غلطو ارادو سړی پوهېږي، لږ درد کوي د شپې په نیمایي کې، په دابازو پر هرو سړی پوهېږي. لږ درد کوي د شپې په نیمایي کې، په دابازو پر هرو سړی پوهېږي، بیا د زنګ وهلو هېڅ ضرورت نسته چې په لیک او میسیجو سړی پوهېږي. بیا د زنګ وهلو هېڅ ضرورت نسته چې په لیک او میسیجو سړی پوهېږي، څه پوښتنې یې د ژوند کوي جنابه، د غمجنو په څېرو سړی پوهېږي، پام دې بلې خواته اوړي په مجلس کې ستا په ځینو اشارو سړی پوهېږي. پام دې بلې خواته اوړي په مجلس کې ستا په ځینو اشارو سړی پوهېږي، ولسمله وعدې ښه در سره پالي چې پښتون وي په پښتو سړی پوهېږي. رسېدل مو یو څه وخت نیسي نړۍ ته، شاید دا خبره پاته سي پیړۍ ته، که پنکشه درملتون راته جوړ کړي خو ډاکټر مو درولی دی لیړۍ ته. دا ډېر تریخ بیت دی. مننه که پنکشه درملتون راته جوړ کړي خو ډاکټر مو درولی دی لیړۍ ته، وخت مو ټول په خواهشاتو مصرف کړی، د چا فکر دی د ژوند اصلي ګړۍ ته، پرمختګ په تش نس نه کېږي مشکل دی، زموږ تلوار دی د ماښام سړی مړۍ ته. پرمختګ په تش نس نه کېږي مشکل دی، زموږ تلوار دی د ماښام سړی مړۍ ته، افغانان هلته ویښېږي له غفلته چې اوبه یې هر وخت ورغلې بیړۍ ته، ولسمله خپل کوښښ کوه خو بیا هم دا وړۍ دې تبدیل نه کړلې شړۍ ته. ټکور صاحب وروره لایق به ته د هرې کامیابۍ نه وې، د لاس له کړه که د پلار او د مورکۍ نه وې، په ټوله ورځ کې مې 500 سودا ونه سول، ځکه د خلکو څخه 300 روپۍ نه وې. په ټوله ورځ کې مې 500 سودا ونه سول، ځکه د خلکو څخه 300 روپۍ نه وې. پرون مې یار په مخه راغلی زه یې نه پېژندم، بخته څه پرون میار په مخه راغلی زه یې نه پېژندم، بخته زه څه وکړم شپې مې د ځوانۍ نه وې، در څخه ځمه که را نغلمه دا یاد وساته که ته په ما پسې د غرونو لیونۍ نه وې. در څخه ځمه که را نغلمه دا یاد وساته که ته په ما پسې د غرونو لیونۍ نه وې، ته ښه پوهېږې ولسمله غریبي وه ډېره، نازکې ګوتې د قلم وې د خوارۍ نه وې.
پوهېږمه بدل مې نن دعا راوړی دی یو لیک دی ستا د کور څخه هوا راوړی دی نری باران وریږي چې اوس کم سالو پر سر کړم یو تا راوړی دی او بل لالا راوړی دی بیا ووایه نری باران وریږي چې اوس کم سالو پر سر کړم یو تا راوړی دی او بل لالا راوړی دی ادرس دې غلط کړی دی پیدا به مې ژر نه کړې تصویر دې و محفل ته د ملا راوړی دی ادرس دې غلط کړی دی ادرس دې غلط کړی دی پیدا به مې ژر نه کړې تصویر دې و محفل ته د ملا راوړی دی نه تا خوشحالي ورکړه او نه د خوشحالي درکړه دا زړه دې ولسمله بې معنا راوړی دی ټکور صاحب ستا د نوم ذکر یې هر درد او هر پر هر کړی دی څه دروند ګزار دې زما د زړه پر برابر کړی دی ستا د نوم ذکر یې هر درد او هر پر هر کړی دی څه دروند ګزار دې زما د زړه پر برابر کړی دی خپل اندامونه یې برباد کړل د اولاد لپاره د ملامته نه د دې ښځې لیور کړی دی دا ډېر جالب بیت دی خپل اندامونه یې برباد کړل د اولاد لپاره دا ملامته نه د دې ښځې لیور کړی دی څه تهمتونه پیغورونه بوټ پاکان پر وایي غریب په کلي کې د خانه سره شر کړی دی هغه کامیابه دي هغوی اسلام ته کار کړی دی چا چې لباس د محمد خیر البشر کړی دی ته خپله ښه ټول اقوال دې هم منلي پر ځان هرې خبرې دې پر ما باندې اثر کړی دی د ولسمل زړه دې ساتلی دی منمه یې زه دا کار دې کړی دی خو ډېر دې مختصر کړی دی ولسمل صاحب یو وروستی غزل لاورو بیا به خپرونه تړو ډېره مننه ټکور صاحب چې وجدان مو راولي و ټیټېدو ته دونه هم باید چې کښته نسو پښو ته غریبي د ښار په ښکلو میوو ډک دی تس جیبونه دې راوړو اولادو ته غریبي د ښار په ښکلو میوو ډک دی تش جیبونه دې راوړو اولادو ته علامې دې د ځوانۍ راښکاره سوي پام دې اوړي په هنداره کې بریتو ته د دنیا له ګرد غباره به صفا وي زړه مې ایښی دی د خلکو قدمو ته د دنیا له ګرد غباره به صفا سي زړه مې ایښی دی د خلکو قدمو ته ملامت یې بخښه وغواړه روان څه ضرورت نسته ناحقه قسمو ته ولسمل یې مه پر کاڼو تاثیر نه کړي نصیحت مې شروع کړی دی اوبو ته ډېره مننه ولسمل صاحب کور آباد چې د خپلو مینوالو لپاره مو زموږ بلنه یو ځل بیا ومنله ډېره مننه ژوندي اوسئ ټکور صاحب ستاسو څخه مننه او د ټولو مینوالو څخه مننه ژوندي اوسئ قدرمندو لیدونکو دا وه له ولسمل صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار تر بیا چې موږ تر یو بلې شاعره ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ د لیاله په امان